خبر راشي چې مور دې وفات شو، الله اکبر، پلار دې وفات شو، ورور دې وفات شو. مونږ ډېر ولیدل اکثر ځوانان وژاړي، فریاد وکړي. دا به برداشت کوئ تاسو؟ د دې تکلیف به تاسو برداشت کوئ؟ نو چې داسې یو خبر راشي ستا مور ته، ستا پلار ته، ستا ورور ته چې یاره جیا پلانکې بچی چې نشې کوله په پلانکي ډیران کې پروت دی، مړ دی، ورشي. الله اکبر. دا مور به برداشت کی، دا پلار به برداشت کی، دا ورور نشي برداشت کولی. په ځان رحم وکئ، په خپل خاندان رحم وکئ، په خپلو بچو رحم وکئ. چې دا څوک ونه وایي چې بچی دی نشهی دی، پوډري دی، آیس کی، چرس کی، سګرټ اسکي، دا ونه وایي څوک. باید چې داسې ووایي ستا بچي ته چې یاره ستا پلار ډېر غیرتي سړی دی، ډېر مؤمن دی، ډېر پرهیزګاره دی، پنځه وخت لمونځ کوي، تبلیغ کیږي، ذکر اذکار کوي. باید دا ووایي. ځان سره سوچ وکړه په دې خبره باندې. باید ستا بچي ته څوک دا ونه وایي چې پلار دې نشهی دی، ستا وراره ته څوک ونه وایي چې تره دې نشهی دی. ستا د وجې نه ستا وراره بدنام نشي، ستا بچی بدنام نشي، ستا پلار بدنام نشي، ستا مور بدنامه نشي. دې ته سوچ وکړه. او دا خبرې په مونږ باندې اثر نه کوي، په مونږ باندې اثر نه کوي. مونږ خپل بدنونه تباه کړي دي، مونږ خپل عزتونه د لاسه ورکړي دي. او دا خبرې مونږ ته هسې ګپ شپ ښکاري. هغه چا نه تپوس وکئ چې د چا مور نه وي، د چا پلار نه وي، د چا تره نه وي، د چا رشته دار نه وي، د چا د څوک تپوس کولو والا نه وي، نو چې درته وجاړي، افسوس وکړي، فریاد وکړي، د سترګو نه اوښکې راشي، بیا به یې ته ومنې. دې وجې نه پیغمبر فرمایي که نه، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دې کې اکثر خلک ناشکره دي. مونږ باندې الله نعمت کړی، خو مونږ د دې نعمت قدر نه کوو. سوچ وکئ په دې خبرو باندې، او ځان سره عزم وکئ، عهد وکئ، لوز وکئ، په ځان باندې تکلیف تیر کا. خوراک به صحیح نه وي، وهل ټکول به وي، تکالیف به وي، یخني به هم وي، ګرمي به هم وي، خلک به دې وهي هم، تا ته به کنزل هم کیږي، بې عزته کیږي به هم، ټلیفون به هم نه کیږي، ستا تپوس به هم څوک نه کوي. خو بیا به هم ته دا عزم کې ځان سره به وعده کې کلک به ودرېږي، استقامت نه به کار اخلي چې نه زما دې څوک تپوس نه کوي، زه دې وهلی شم، زه دې بې عزته شم، زما دې پیسې خرج شي، زما دې هر څه د لاسه ورکړی شي، خو زه به ځان نه یو صحتمند ځوان، یو نوجوان، یو سپینګیری، د معاشرې مطمئنه سړی، هغه خلک چې په هغې باندې خلک اعتماد کوي، دا به د ځان نه جوړوم چې وعده دې ځان سره وکړه، عهد دې وکړو او استقامت درکړي، په دې باندې ودرېدې، جوړېدی شي، د معاشرې بهترینو خلکو کې راتلی شي. او چې وی نه ته مې وهه چې ووتم نشه به کوم، نو بیا ذلیله وي، رسوا وي، رسوایي، ذلیله به وي او همیشه به وي. او امید د دې خبرې کېدی شي چې په دغه حالات کې په نشې کې به تا ته مرګ راځي، کلمه به دې نه نصیب کېږي او جهنم ته به ځې. نو سوچ وکئ تاسو ته دوه لارې دي، اوس جنت ته ځئ که جهنم ته ځئ، عزت غواړئ که بې عزتي غواړئ، د معاشرې سکون غواړئ او که د معاشرې بربادي غواړئ. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ وعده به وکئ ځان سره. څه به وکئ؟ وعده به وکئ چې څه به کوو؟ ځان حفاظت به کوو. څه به کوو؟ ځان سره عهد وکئ، لوز وکئ چې دلته نه وځې چې ستا د مور په سترګو کې خوشحالي، ستا د پلار په سترګو کې خوشحالي، ستا ورور خوشحالي، تا ته معاشره ویلکم وکړي، خوش آمدید درته ووایي، او هسې نه چې وتښتې لاړ شي بیا په ډیرانونو کې کښېنې. موږ ډېر خلک ولیدل دلته نه روغ ووتل، بیا یې نشې شروع کړې، بیا یې راوستل، بیا ذلیله شو. باید دا کار موږ ونه کړو. وعده ده انشاءالله ځان به برابرو، معاشره کې به بدلون راولو، هغه ملګري چې نشیان دي هغوی ته به دعوت کوو
د دې خبرې چې نشه به پرېږدو. هغه خلک چې هغوی نه پوهېږي هغوی کې به موږ اویرنس پیدا کوو چې دا تباهي ده، دا ضلالت دی، دا رسوایي ده. انشاءالله په دې باندې د ټولو وعده ده. الله رب العالمین دې ټولو ته صحت ورکړي.